په نوم چې کوم مواد راځي دا 14 یا 15 شوراګانو کې لا 1300 پورې به یا 100 پورې به مواد توزیع شوي. شخصا زموږ خپله شورا چې 310 فامیله لري په دې کې داسې خلک وو چې د یوه کور نه 4 او 5 کسان لیکل شوي وو. موږ هغوی سره په اتحادیه باندې داسې یوه پرېکړه وکړه زموږ شخصا زموږ د شورا کلیدي غړو او کمیټو چې موږ سره پخوا کې همسایه شوراګانې چې کومې دي او هغوی هغه د WB نه نومونه پاتې دي، موږ د خپلې شورا نه یو نوم راواخیسته او ګاونډۍ شورا کې چې کوم نوم لیکل شوي یو سهم هغه د 4000 افغانۍ معادل 1 بورې وړه، 10 لیتره غوړي او 18 چکۍ صابون او 12 کیلو لوبیا تقریبا 100 کورو ته دا موږ ورکړو د خپلې شورا نه. نو همدا دې ته ورته نور هم ډېر داسې کړنې دي چې هغه باید دلته یادې شي او یاداوري وشي چې وخت کم دی. موږ تاسو بل سفر هم لرو او د دغې خلکو نه د دې ډاګو د کلي د شورا د رهبرۍ نه ډېره مننه کوو چې موږ ته دا برنامه دلته برابره کړې وه او د برک همکارې مؤسسې څخه غیر داسې مستقیم شکل لکه دا خو دفتري کارونه د رسمي وظایف د دوی دا دي، خو یوه ښه لاسته راوړنه د دوی ده چې زموږ دلته په چوکرهار کې داسې یو ځای پیدا شو چې آینده ورسره موږ روابط کولی شو. اصلا دلته مهمې اړیکې دي چې اړیکې وپالل شي. دا کارونه خو نن او سبا یا به کېږي یا به نه کېږي، مهم زموږ او ستاسو دا ښکلی ولس دی، مهم دغه روابطو باندې تاثیر دی او انشاءالله دا به ښې پایلې لري او په راتلونکي کې به دا روابط همداسې دوامداره موږ ساتو.